السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، که چیرې د چا سترګې کمزوري یا یې هم سترګې خوږیږي، د قرآن کریم دغه آیات دا اوس چې زه تاسو ته ښیم دغه آیات په 5 ځله باندې ووایاست. بیا به پر دغه آیات چې 5 ځله مو ووایه پر دا ګوتو بیا چوپ کړئ، بیا پر دا سترګو باندې دغه لاس داسې دا ګوتې داسې چیرې کړئ. داسې که دواړې سترګې پر دواړو سترګې چیرې کړئ، که یوه سترګه وي پر یوه سترګه باندې دا ګوتې چیرې کړئ. 5 ځله بیا وایاست. آیات داسې دی، د سورة بقرې 20 نمبر آیات دی. بسم الله الرحمن الرحیم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. دغه آیات دی. 5 ځله به باندې وایاست. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.